السلام علیکم دوستانو، په سر کې زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او بیا که مو دا ویډیو په پای کې خوښه سول نو یو لایک ورکړئ. ضرور لایک ورکړئ ځکه چې دا ویډیو به انشاءالله ستاسو د خوښې وړ وګرځي. که خوښې وړ مو وګرځه حتما لایک ورکړئ. د داسې ویډیو د جوړولو طریقه به زه تاسو ته نن در وښیم چې دا ویډیو زه تاسو څنګه جوړولی سئ. دا ویډیو به تاسو لومړی کاینوسټر ته راسئ. کاینوسټر کې به د ځان څخه 10 ثانیې او یا د 10 ثانیو څخه زیاته ویډیو وکړئ چې بیا وروسته مونږ کولی سو هغه د شامار چې کوم سکرین افیکټس دی په هغه ور اضافه کړو چې کم یې زه لینک یې په ډسکرپشن کې تاسو درکوم. داسې فقط تاسو د ځان څخه ساده ویډیو وکړئ او تاسو څخه به داسې افیکټس در باندې ښکاره سي او شامار مو هلته ودرېږي او بیا په کاینوسټر کې تاسو هغه جوړولی سئ. راځو دلته ویډیو چې مونږ جوړوو نو دا ځای به زه خالي کړم. د هغه د خالي کولو دلته به زه ځای خالي کړم. دا ویډیوګانې به ډیلیټ کړم چې دا کوم ما جوړ کړي دي دا به ډیلیټ کړم. د سره به تاسو ته ویډیو شروع کړم. ویډیو چې کله د سره شروع سي کاینوسټر تاسو ته دا رقم ښکاره کېږي نو تاسو به لومړی په کوم ځای باندې کلیک کوئ؟ میډیا باندې به کلیک کوئ. میډیا باندې چې مو کله کلیک وکئ راځئ به خپل هغه ویډیو چې مو کړې ده هغه به انتخابوئ. کله چې مو هغه ویډیو انتخاب کړله دلته هغه شامار نشته. تاسو به هغه څنګه اضافه کوئ؟ دلته خو لومړي سر کې موږ باید خپل دا ویډیو هغه اضافي برخې کټ کړو. راځو دلته ټریم باندې ټریم وهو. په ټریم کې خپله ویډیو هغه اضافي برخه ځینې کټ کوو. راځو دلته هغه چې په نشان ټریم په نشان باندې کلیک کوو دلته به هغه زموږ ویډیو اضافي برخه کټ شي. راځو دلته میډیا لایر باندې میډیا وهو. دلته خپله ګرین سکرین افیکټس دي ډېر زیات دي په یوټیوب کې دا ورته ولیکئ خو زه د دې شامار د ډسکرپشن کې لینک درکوم تاسو هم داسې ویډیو ځینې جوړه کړئ. راځئ دلته دا شامار به څنګه په اصلي شامار بدلوئ. دلته به کروم کې ووهئ. کروم کې به انیبل کړئ. انیبل چې مو کله کړه دا شامار به خپل اصلي شکل ته واوړي. راځئ دا شامار ته یو څه اصلي رنګ ورکوو. کله چې مو اصلي رنګ ورکړئ که دا شامار یو څه داسې بدخونده راته معلومېده یعنې اصلي نه معلومېده په شاوخوا یې دا شین رنګ تاسو وینئ دا به نور هم تاسو ورکوئ. راځئ بیا کروم کې ته راځو دا رنګ یې لږ ورسموو. دغه به لږ شاته به وځو او دا به لږ پسې ورمخته کوو. داسې به اوس شامار خپل اصلي شکل ته واوښتی او د اصلي شامار په رقم معلومیږي. تاسو وګورئ شامار خپل اصلي شکل ته اوښتی. دوستانو اوس شامار خپل اصلي شکل ته اوښتی دی. تاسو په دې کې اکسچینج راولئ ځای ور بدلوئ نو د هغه دپاره هم طریقې شته. اوس که غواړئ چې د شامار ځای لږ ور بدل کړئ نو هغه سر باندې لږ ګوته ټینګه کړئ او لږ مخته کړئ سره. تاسو ورته ګورئ چې دا څنګه مخته کوئ. داسې بیا څنګه مخته کوئ. لطفا د عصرو علامو ته توجه مه کوئ. دا داسې علامې دي دا علامو ته توجه مه کوئ. دغه عکس به داسې لږ مخته ورکش کړئ. لږ بیا داسې مخته بیا ورکش کړئ نو په دې په ځای کې به تبادله راسي. اوس که غواړئ چې دا ویډیو ذخیره کړئ نو تاسو به پر کوم ځای باندې کلیک کوئ. دلته په شیر باندې کلیک وکړئ او بیا به دا ایکسپلور باندې کلیک وکړئ او بیا که دا نه داسې وسه راغله بیا په سکیپ باندې کلیک وکړئ. دلته به ستاسې ویډیو ایکسپلور شي. نو دوستانو زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره هیله کوم زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نور ویډیوګانې در هر چا د مخه تاسو ته در ورسیږي. نو په پای کې د خدای په امان.